کریم صلی الله علیه وسلم فرم ویرغی ما انفن پوز دی پخورو کې ککړش بیا وی پوز دی پخورو کې ککړش خیری کول بیا وی پوز دی پخورو کې ککړش صحابي ورته وی یا رسول الله دا څوک یاد دی دا څوک یاد دی چې پوز دی پخورو کې ککړش او پوز دی پخورو کې ککړش نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای دا هغه کس یادوما چې مور او پلار دواړه یا یو په حالت د بوډاوالي کې عمومي او دومره خدمت اونکي چې دی په جنت ته لاړ شي د دې پوزه په خاورو کې ککړی چې بوډا پلار یې ومونته او دی په جنت ته لاړل بوډۍ مور یې ومونته او د په جنت ته لاړل چې پلار بوډا شي بس په ده به اوس جنت ته ځي چې مور بوډۍ شي په دې به اوس جنت ته ځي دا د جنت د تلو موقع الله تعالی درکړه چې کله پلار ژوندی دی او کله مور ژوندی ده او کله پلار بوډا دی او کله مور بوډۍ ده نو چې پلار بوډا شي او مور بوډۍ شي نو دا د جنت د حاصلولو ذریعه ده دا د جنت د حاصلولو ذریعه